په پیل کې ډېر درانه او محترم ویناوال ښاغلي داود جنبش صاحب ته بلنه ورکوو چې زه فکر کوم د دوی له نوم پرته د افغانستان ژورنالیزم نیمګړی دی. نو جنبش صاحب سټیج ته راشئ او تاسو د نوري صاحب په اړه لنډې خبرې وکړئ. دی په سختیو کې د هیلو څرک دی، په کمزوریو کې د مټو زور دی، په نهیلیو کې تانده هیله ده، او په مړاوو زړونو کې د بیا وړېدنې غوټۍ ده. دغه هغه شیان دي چې زه د ده په روحیه کې د ده په کارونو کې وینم. ده وښوده چې غمیزې او غمونه د ژوندانه پای نه دی، بلکې په دغه ننګونکي بهیر کې د نوي پړاو پیل دی. یعنې هره غمیزه، هره ننګونه، هر درد د یوه بري پیلامه کېدلی شي که څوک وغواړي. د شاعر خبره د مرګ او ژوندانه په نرۍ پوله د بیا هسکېدو امتحان بریالی تېر کړ. زما اشاره هغه شعر ته ده چې وایي شاعر به ستاسې په یاد وي، وایي چې د مرګ په پوله ناست دی لا خوځېږي که نه. دغسې ځوانان دي چې له دغه سخت امتحان سره لکه دی چې ورسره مخامخ کېږي، اما د دې په ځای چې مات شي بیا هسکېږي او بیا ځي، چې دی ښه سمبول دی، ښه بېلګه ده. د بیا هسکېدو امتحان بریالی تېر کړ او زرګونو زرو هغو وګړو ته د لارښوونې زری یا استازی شو چې تپلو جهادونو، زه دا ټکی قصدن وایم، تپلو جهادونو او کړاوونو ترې د ژوندانه خوندونه د بدن د غړو په اخیستلو شکولي، خو تسلیمۍ ته یې نه ویلي او پر مخ څه کېدلی دی. راځئ نوري صاحب ته په ګډه هرکلی ووایو، ستړي مه شئ نوري صاحب، او مننه یې وکړو چې درد یې په ځواک واړاوه او د هوډ او میړانې توغو په لاس د ژوندانه د ناپایه ننګونو ډګر ته ووت. د سپورت او پوهې ډګرونو کې د هغه بریاوې تش عددونه نه دي، 1 2 3 10 15 عددونه نه دي، رقمونه هم نه دي، بلکې هغه د سخت کار، نه ستړي کېدونکو هڅو او لوړ مورال یو ثبوت دی. یو بل لوست چې نوري صاحب افغان ځوانانو ته چې د ده غوندې جګړې ځپلي او کړولې دي او اوس یې ملاتړ یې ورکړی، دا دی چې بریاوې پای نه لري او گویا چې د یوې حصول د بلې د لاسته راوړلو لپاره د هڅو پیل شي. دا هغه څه چې د انګلند یوه غوره پوهنتون هغه ته د افتخاري دکتورا ډیپلوم په ورکولو په هغه باندې د تصدیق مهر ولګاوه. په هغه ورځ د پوهنتون د غونډو تالار کې د ډیپلومونو د ویش شیبه کې ما د نوري صاحب فصیحه وینا په انګریزي او ورپسې په خوږه مورنۍ پښتو ژبه خپل ولس ته د هغه پیغام مخامخ واورېدل. نشئ کولی، تاسې به باور ونه شئ کړی چې د بیان کوډو یې په ما څه اغېز درلود. د خوښۍ له اوښکو سره د افغان پر متانت د ویاړ احساس